په دې ځای کې چې کله موږ له دې هوټل والا روټۍ موټۍ راوړو نو والله د دال ډېر زیات سپیشل دی او زما ډېر زیات خوښ هم دی. سلامونه ټول یاران دوستان ته. نن زه په دې ډاک کې ناستم او د بل ملګري مې رنګ وکړه ویل راځه چېرته کې کار لیدو پسې ځو. ما ورته ویل بالکل بېغمه شه بس د قلدرۍ په سفر باندې روان شو. تاسو لیدلی چې موږ څنګه موټرسایکل ته وختو خو ده ته ما ویل چې یاره ما ګوره روټۍ نه ده خوړې. ده ما ته ویل بې فکره اوسه ویل په بازار کې به روټۍ وخورو یو ځای ما هم نه ده خوړلې. ما ورته ویل صحیح ده بس هغه ځای چې څنګه موږ راووتو نو تاسو لیدلی چې موږ کوچیانو ته رانیزو کوچیانو نه ډایرکټ ورتو شیرګل ته. نن لمر ډېر زیات تیز و نو والله چې ډېر زیات سیزلی کړو. موږ ډایرکټ رالو دلته کې په هوټل کې کېناستو ښه مزېدار مخامخ کس له ما ډار ورکو. هغه روټۍ او چکني او سلاد راوړل. دلته کې پسې د غوښې پلیټ راوړو دال یې پسې راوړو چې د دې ځای دال ډېر زیات مشهور دی او زه ډېر زیات په شوق باندې هم خورم. ما ته یو څو نړۍ وکړه چې ډېره زیاته مزې راکړل او د روټۍ خوړلو نه پس موږ ډایرکټ راووتو ځکه چې موږ به اوس ځان رسو مختلف ځایونو ته مصریانو سره به رابطې کوو چې ځان له کار پیدا کړو ځکه زموږ نن کار نشته مکمل چوټي هم کړې ده. نو بس دلته دا پارک چې چا لیدلی هغه موږ ته په کمنټس ووایي او دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ کوم چې د دې علاقې اوسېدونکي او چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. دلته موږ ډایرکټ درګۍ ته راورسېدو. تاسو لیدلی شئ درګۍ بورډ مخامخ لګېدلی دی. بس دلته کې د ملګري ته ما ویل چې لاول به کوم مصري خواله ورځو. هغه راته ویل راځه که نه ما ته ځای معلوم دی. مصري ته هم کال وکړو. هغه راته ویل چې درګۍ کې د تختو پل نه هم تپوس وکړئ د هغې خواله راشئ. موږ ورته ویل هېڅ ټینشن ماله بس انشاءالله موږ به تپوس کوو ستا خواله به درځو. بس دې خواته چې کله موږ د تاج محل روډ ته راتاو شو نو تاسو لیدلی شئ. زه به تاسو ته اوس وښیم هغه مشهور چې په ټیک ټاک یو درز غوبل راغیستی دی دا هغه تاج محل دی ماشاءالله چې ډېر زیات ښکلی ښکاري او ډېر زیات مزېدار هم دی. دلته کې موږ د دې نیرونو منځ ته رالو. دا پلونه ګډوډ اوښتي دي او ګاډي هم پکې ډېر ګډوډ دي. په دې نیر باندې موږ به اوس په ښکته ځو. خو دلته موږ ته په موټرسایکل کې مسله راغله چې ټیر یې هوا کمه کړې وه. نو بس ما ورته ویل چې د مصري خواله ورشه او هغه ته ووایه چې یاره د دې ټیر هوا کمه کړې ده څه مسله ده یا پکې هوا پول کوو یا پکې پنچر ولګو. هغه ویل د دې د پنچر مسله نشته بلکې دې کې هوا کمه ده. زه تاسو ته پکې هوا واچوم او بیا پې ګرځئ چې کوم خوا ځئ. هوا چول نه پس موږ واپس موټرسایکل ته وختو. دې خوا ته تاسو لیدلی شئ په دې ځای راتاو شو. دلته کې اوس یو مشهور ځای دی تاسو لیدلی شئ دغه مخامخ او یو هغه خوینداړی دی چې د یو ګرمۍ کې په ټیک ټاک باندې ډېرې ویډیوګانې راځي او په دې ځای باندې واړه راښویږي ماشومان. تر دې چې موږ هغه کور ته رادنډو تاسو لیدلی شئ چې ماشاءالله ډېر ښکلی سیلینګ یې کړی ډېر زیات مزېدار دی او ډېر زیات خوندور هم دی. کله دلته کې د دې مصري سره میلاو شو نو بس د هغه د میلاوېدو نه پس موږ د هغه ځای نه راووتلو. تاسو لیدلی شئ زه هغه ځای ته اوس واپس تاسو له ځم کوم چې هغه خوینداړی ډېر مشهور دی. دغه مخامخ هم اوبه رابېږي ډېر ښکلی ځای دی. مخامخ چې کوم دا ځای ښکاري د هغه خوینداړی چې په دې ګرمۍ کې به زه تاسو انشاءالله کوشش کوم چې په دې ځای باندې ویډیو بیا جوړه کړم. د دې ځای د راوتو نه پس موږ ته بل مصري سره هم رابطه وکړه. هغه ویل تاسو ډایرکټ راشئ قالدرې ته. نو بس قالدرې روډ خو تاسو لیدلی شئ چې دا د قالدرې روډ به ډایرکټ موږ هغه بنګلې مخې ته راورسېدو. دا بنګلې موږ ته ټارګېټ کړې وه چې دلته کې رالرو بس ډایرکټ دې ته رادننوتو. دلته کې موږ چې وکتل نو ډېر زیات ښکلی کور او ډېر زیات مزېدار او یو ښکلې نقشې وه. دلته کې موږ د خوشام هلک سره کېناستو چې دې ته احتشام نوم یې د خو د هلکانو ته خوشام وایي نو ډېر زیات زبردست هلک دی. والله د نن سبا ګیره پرېښې چې ډېر زیات ښکلی ښکاري. دلته کې موږ له کولډ ډرنکس راوغوښتو. خیر کولډ ډرنکس خو موږ هلته کې هم وڅکو خو دلته کې هم د ده سره بیا وڅکو په دوباره باندې. بیا دلته کې موږ سره د بل نیک رابطه وکړل. تاسو هغه زوړ کور ته راشئ. تاسو چې کوم کار شروع کړی هغې سره نوی کور دی هغه به هم تاسو وینئ او زما هغه نوی کار به زوړ کور به کله شروع کوئ. نو ما ورته بالکل بېغمه شه دا مخامخ رحمان الله نیک دی چې ډېر زبردست انسان دی. بس دغه ځای نه موږ کارونو لیدل نه پس چې کوم دی ډایرکټ راووتلو. تاسو لیدلی شئ چې باب امن ته راورسېدو چې کوم په درګۍ کې واقع دی. د هغې ځای نه روغتو نه پس د درګۍ بازار ته راورسېدو. درګۍ بازار کې خو ماشاءالله نن دونه رش نه دی خو په دې کې ډېر زیات رش هم وي. تر دې چې موږ راورسېدو دلته کې دې ته تور پل وایي یا څه نوم ورته وایي والله ماله په خپله باندې هم هېر شوی دی. سقاکوټ بازار کې خو دا مارکیټ ډېر زیات مشهور و کوم چې دوبۍ شاپینګ مال دی ډېر زیات مشهور و. خو څوک څوک د سقاکوټ اوسېدونکي دي هغوی لازمي کمنټس وکړئ. او دویمه دا خبره د یار لازمي د سره کمنټس کوئ. دا چینل مخکې شیر کوئ هلکانو سره ملګرو سره زموږ دا چینل. تر دې چې موږ کلي ته راوځو زه به دلته خپل ولاس ختم کړم. میلاویږو را روان ولاس کې. الله حافظ.